هر کله چې په ټولنه کې یو بانک اسلامي بڼه ولري، یعنی د هغې د قرضو ورکړه خلکو ته او بیرته بې پیسې واپس کول په خپل میعاد کې د خاصې سلنې د ګټې ورکولو پرته وسي، او یا له خلکو نه پیسې اخلي او پرته د سود ورکولو د ټولنې ته په صحیح تجارتي معاملاتو کې د مضاربې، مشارکې، مرابحې او نور انواعو د لارې نه دا خلکو ته راکړه ورکړه د بانکدارۍ په چوکاټ کې کوي، نو دا دوه طرفه اعتماد پیدا کوي. ځکه مسلمان د یو اسلامي ټولنې د وګړي په توګه باندې چې هغه په خپل ژوند کې په عبادتي ډګر کې په عباداتو مکمل مکلف دی، نو د اقتصادي ژوند، د سیاسي ژوند، د اخلاقي ژوند، دا ټول هم باید د اسلام په چوکاټ کې عیار وسی. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی.